بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات، نیکی هیله و نیکی پیرزونی مې ومنئ. هیله منم چې ښه اوسئ. دا د وحید جان خورکۍ ده. وحید جان او دغه خورکۍ د پلار نه یتیم پاتې و. پلار د وطن لپاره په شهادت ورسېد. اما متاسفانه زه ستړی یم، دا سامان هم راوړی. بخښنه غواړم د هغې، خو دغه ماشومان بې سرپرسته د خپلې نیا سره پاتې دي او هیڅ کوم عاید نه لري. ما ورته یو اندازه خوراکي توکي راوړي چې یو بوجۍ اوړه دي، یو ټیم غوړي دي، یو من لوبیا دي، یو من بوره ده، یو من وریجې دي، د ظرف وینځلو هغه مایع ده، صابون دی، شامپو ده، نیم کیلو چای دی، او تر څنګ یې نه پوهېږم دغلته خمبیره ده، بلکل خمبیره ده. تر څنګ یې هغه د واسلین دی چې دا ماشومان په دې ژمي کې خپې او لاسونه غوړ کړي، او تر څنګ یې د مخ غوړولو کریم دی، او تر څنګ یې دال دی، او دغه پیسې پاتې دي. زه به دغې خورکۍ ته دا هغه کړمه، ته دا ونیسه، ښه ده، دا بل ته کښېږدم، دا ته ونیسه کاکا، زه به دا وشمارم چې څو دي. 11 12 14 13 روپۍ، دا ماته راکړه. دغه 14 کلدار مې واخله. صحیح دی؟ او زه خدای په امان.